بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر محتسبینو ته سپارښتنې. دا تاسو ته سپارښتنې دي، په دې به تاسو عمل کوئ. اول د حوزې امر بالمعروف و نهی عن المنکر محتسبینو فعالیت جاری یوازې تر هماغه حوزې پورې محدود دی. یعنې ستاسو دغه لسمه حوزه ده، تاسو چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوئ د لسمې حوزې نه به بهر نه وځئ. نوموړی مسؤل به د اسلامي امارت د مشرتابو په اړوند د خاصو فرامینو د دعوت او ارشاد او نظامي چارو په لایحو ورکړل شویو هدایاتو باندې خپل ځان هم پوه کوي او د نورو مسؤلینو مجاهدینو د پوهاوي هڅه به هم کوي. کوم فرامین چې راځي، کوم طرز العملونه چې راځي، ځان به پوهوئ او د هغې نه بعد به تاسو د مجاهدینو د پوهاوي کوشش دا کوئ. ستاسو مجاهدین چې کوم اوس په فوج کې دي، پولیس دي وغیره، 20 کاله د کتاب نه لرې پاتې شوي دي، 20 کاله د مطالعې نه لرې پاتې شوي دي، هغوی د کتاب په توګه اوزګار نه دي. دا ستاسو مسؤلیت دی، ستاسو به فریضه ده چې تاسو به د خپلو مجاهدینو ته لارښوونه کوئ. هغه کارونه به مخنیوی کوي چې د قرآن او د حدیث او د فقه حنفي خلاف دي، د هغې مخنیوی به کوئ او امر به معروف باندې کوئ. واجب دي چې د داعي اخلاق به دعوت له مضمون سره په توافق کې وي او دا هغه دي چې تمثیل په قرآن او سنت مطهره کې شوی او مناسبت یې په 3 وجوهو کې دی. د کوم شي چې ته خلا بولي که نه، ستا اخلاق به د هغه سره برابري. مثال په طور په حوزه کې ناست مجاهد ته وایي جمع ته راشه او ته خپله جمع ته نه ځې، نو ستا بیا اثر نه کوي. عوامو ته خبره کوي، ته په خپله جمع ته نه ځې، په خپل اتاق کې ناست یې. دا مثال په طور در ویلي. نو چې کوم شی چې ته خل رابولي، ستا اخلاق، ستا رویه، ستا عمل په هغې سره توافق کوي، د هغې مخالف به نه وي. که د هغې نه مخالف و، ستا خبره بې عمله ناصر نه کوي. بیا کله داعي په هغو اخلاقو رنګ وي د کومو لپاره چې دعوت ورکوي، نو دا ورسره په دعوت کې مرستندویه ثابتېږي. دا وګوره خبره راغله چې کوم شي د بازو دعوت ورکوي او ستا اخلاق د هغې موافق وي، نو ستا په دعوت کې دا غټ اثر کوي. داعیان به په خپل منځ کې یو بل سره مرسته کوي، اختلاف به نه کوي، یو بل سره به مینه کوي، همراز به وي او د یو بل خیر به غواړي تر څو دعوت څخه ثمره ترلاسه کړي. چې دا صفات در کېږي که نه، تاسو به دعوت ته ثمره ترلاسه کوي. الله دې نه کوي په خپلو کې اختلاف کوئ، خپل یو بل سره مرسته نه کوئ، ستاسو به دعوت نه بې ثمره ترلاسه کولی نه شي. داعي دې د لاندنیو موضوعاتو بیان او تفصیل ته زیاته پام وکړي. اول په قرآن سنت او د اهل سنت جماعت په رڼه تګلاره عمل او په ځانګړې توګه د جماعت د لمونځ اهتمام کول. اولنۍ خبره تاسو ته معلومه ده، موږ ټول مسلمانان اهل سنت جماعت والا یو، هغې ته ښه توجه پکار ده. او اخرانۍ خبره د جماعت سره لمونځ کول. تاسو الحمدلله علما یې، خو نور خلکو جماعت ته رابولئ. لکه نن سبا پرون ما د طلوع تلویزیون والا خبره وکړه چې بعض ځایونو کې خلک وایي چې خلک په زوره جمع ته څوک راغږي. نه، په زور نشته، موږ توصیه کوو. موږ خلکو ته دا حدیث بیانوو چې نبي علیه السلام فرمایي چې کوم زړه مې غواړي چې جمع په وخت کې یو امام مخکې کړم او زه لاړ شم، دا خلکو کورو ته اور واچوم چې هغه بغیر ضرورت نه په کورو کې ناست لمونځونه کوي او جمع ته نه راځي. یعنې غټ وعید شته؟ نشته غټ وعید. چې کور ته او کور کې ماشومان یې زنانه وي، خو دا خطر ده راسره نقصان. نبي علیه السلام دونه سخته خبره کړې ده. او یو کامل لمونځ دی، یو ناقص لمونځ دی. کامل لمونځ جمع سره، ناقص لمونځ بغیر جمع وي. چې حوزه مشر په دې مکلف دی چې خپلو مجاهدینو باندې دا لازم کړي چې یو قسم بغیر جمع لمونځ ونه کړي. جمع وخت کې به جمع ته راځئ او سهار وخت کې، ماخوستن وخت کې چې په حوزه کې مجاهد موجود وي، تالاشي وغیره کې نه وي، جمع ته به ځان نه رسوي. دا بعضې فرامین چې راځي سړو په باره کې، سړی پرېښودل مستحب دي، د امیر اطاعت واجب دی. نو خپل مجاهدین ته دا خبره کوئ چې دا د امیرالمؤمنین فرامین دي چې سړی د سنتو مخالف مه پرېږده. سړی د غوږونو برابر لږ ښکته د اوږو سره، د اوږو نه ښکته ویښتان د ښځو دي. او نبي علیه السلام په هغه سړي باندې لعنت ویلی دی چې هغه د ښځو سره مشابهت کوي. دارنګې په هغه ښځو لعنت دی چې هغه د سړو سره مشابهت کوي چې د اوږو نه ویښتان بره کټ کوي.